سبلیمیشن په لوري د تخلیقي سفر درې سترې لارې دي او د وطن مینه خو خصوصا بیا دومره ستره جذبه لري چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم هم د مکې نه راوځي نو داسې وایي چې یا زما خاورې ته خو زما ډېره خوښه یې مکې ته وایي ته خو زما ډېره خوښه یې خو ستا اوسېدونکي مې دلته اوسېدو ته نه پرېږدي. بل خوا که موږ وګورو نو ځنې کټر کمیونست شورا هم لدې ځان بچ نه دی ساتلی او په څه ناسه صورت کې د دې جذبې ښکارونه شعري عمل کې کړي چونکې کمیونیزم د وطن پرستۍ د تصور سخت خلاف دی او دا بورژوا رجحان ګڼي. نو هم ځکه کمیونست ممالک کې په داسې شورا مکالمې هم جوړې شوي. مثلا د رومانیا نوموړی کمیونست شاعر ویکټر فیلیا د یو نظم په عنوان چې زه راستون شم مثال به واخلو چې داسې دی: لتانه جار شم مورنۍ خاورې مې ستا د خوشبو د تلسم زور چې زه یې راستون کړم له لرې هیواد. دا کافي دی. دا ملګری کې سفاران صرف چې خپله معیاري مقاله یې وړاندې کړه د سینګر سوسي په کتاب افغان ګلونو باندې زمونږ د دوه مقاله نګاران ریاض تسلیم صاحب او موټر وزیر ته اوس پورې نه دی رسېدلي. نو چونکې زمونږ سره څلور مقاله نګاران یو فیصل باران صاحب یو خیرت فریدی ولفار یو چونکې هغو نه دی راغلي. زندگی به مو بې کټه بې کوزې کړو ولې موږ به د مریانو بندګي کړو. ګینې اوس د سړیتوب قدرونه کوم دي دا خو موږ یو چې خویونه پوښتنې کړو. او دا کورت کې مغولي خویونه نه کړو موږ به هم خپل تاریخونه را ژوندي کړو. شیرینیانو سبزي صاحب په دې شعرونو زه بلنه ورکوم خپل ګران مشر ستر افغاني نګار طاهر افریدي صاحب ته چې هغه راشي او خپله مقاله وړاندې کړي. ګران مشر طاهر افریدي صاحب. نو د دې اثر لیک عنوان دی په افغان ګلونه یو جزئیاتي نظر. که ووایم نو بېځایه به نه وي چې زموږ اکثر لیکونکي خصوصا د باجنګار زیات تقلیدي رنګ لیکل کوي. که یو چا د کوم مصنف په کتاب د څه نوي شان ډول لیک ابتدا کړې ده او سړک ډېر خوند یې کړی دی نو بیا به تاسو لیدلي وي چې دغه سکهبندو لیکوالو همدغه تقلیدي لاره خپله کړې ده. یعنې لومړنی لیکونکي که د بسم الله د کتاب که د لیک بسم الله د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې نه کړې ده نو نورو هم دغه شان لیکل کوي. دویم داسې لیکوال دي چې برکت کې لکه زما د دې لیک تمهید دومره لوی او اوږد راواخلي چې اصل مقصد ته تر څو راځي نو لوستونکی یا اورېدونکی دومره بیزاري محسوس کړي چې داسې غځونې راواخلي لکه شوګیرو والي وي. دریم داسې لیکونکي دي چې د کتاب د مصنف سره د لومړۍ ورځې پېژندګلو ملاقات نو راواخله تر د لیک اخري ساعت پورې ټول یادونه ټکي په ټکي د خط ترتیب سره په داسې هنري انداز ولیکي چې لوستونکي اورېدونکي دې ته وپسېږي چې کاش دغه لیکونکي سره زه هم شامل وای. او څلورم هغه لیکونکي دي چې د لیکلي شوي کتاب دننه موادو او د هغې د معنو مطلب او مقصد په ځای د کتاب په ظاهري صورت اختلافي او حمایتي لیکنو سلسله شروع کړي. او د کتاب خوار مصنف لکه د زبیر اسرت چغې ووهي چې د خدای لپاره د ټایټل یا سرپاڼې پېغلې د ګریوان په ځای د کتاب مواد وګورئ او اجازه یې واخلئ. زبیر اسرت یو کتاب لیکلی او هغې باندې یو ټایټل و نو خلکو د ټایټل کتاب مواد پرېښو ټایټل یې راښکاره کړ چې وجینې په دریچه کې ولاړه ده او ګریوان یې لیدل شي. صرف نه دومره خبره او ټول الزام په ګریوان ټول خبر په ګریوان شوی وه. لکه د زبیر اسرت